او حدیث کی در ازی امام بزار امام ابن حبان راوڑے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لا تقوم الساعة وورا حتى تتسافدوا في الطرق تسافد الحمير قیامت تنیجدی با فحاشی دومره عامه شي چې په لارو کوڅو کې به شهوتونه د یو بل نه پوره کېږي لکه څنګه چې خره لیږي. یو حدیث کې داسې راځي امام ابو یعلا راوړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم والذي نفسي بيده په هغه الله مې د قسمي د کم الله په لاس کې چې زما ساه ده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق. قیامت هغه وخت پورې نه راځي چې څو پورې په دې امت کې دا حال نه راغلی وګوته کېده و یو سړی به راولګي یوې ښځې سره به زنا کوي په لاره کې به یې راسملولي د خلکو د تېرېدو په لاره کې فیکون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط فهغه ورځ به غوره سړی هغی چې دته دا ووایي چې یاره دې دیوال نه لږ اخوا به هم دا کار کړی وی. داسې حالات به راشي غوره به پکې دا وي ښه چې دوی ته دا نصیحت وکړي چې دې دیوال نه شاته دا کار وکړي که دا خو لاره د خلک پرې تېرېږي. او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عباس دا حدیث دی وی تاسو به د پوخانو په لار روانیږئ د یهودو نصاراو په لار به ځئ لیش په لیش سنگل په سنگل گز په گز حتى لو ان احدهم دخل جحر ضب دخلتم که څوک پکې د خادمۍ دې سوړي ته ورننوتو تاسو به هم ورننوځئ پیخې به کوئ دا وی وحتى لو ان احدهم ضاجع امه بالطريق لفعلتم او که چېرته په هغوی کې څوک راولګي نو د خپلې مور سره زنا وکړه په دې امت کې به باز داسې چې دغه چل به کوي پیخې نه دي روانې داسې روانې تپوس یې مه کوه د ډمانو پیخې د فحاشو خلکو پیخې او موبایل رواله ځان ته کېده چې څه کې کوه او ته به هم فیمس شي د هغوی هغه ټکی فیمس ته به هم فیمس شي ته به هم مشهور شي ویې څه پکې خو مشهورېده غواړي اکه ته په فحاشۍ مشهورېږي اکه ته په فسق او فجور اکه ته بې شرمي کې اکه ته مور پلار شرمې اکه ته پښتن شرمې اکه ته قوم شرمې اکه اسلام شرمې مقصد څه دی ځان مشهورو چې زه فیمس شم او ویډیو وچلیږي او نن سبا خو بېلا پیسې ګټي او خو دې ته نه ګوري پیسې پکار دي په دې شي نو وي پیسې میلاویږي نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې